जाना नपदगी में था यादुना रावरीगी दलल में पगुलनो बारनु नारावरीगी। अस्सलाम वालेकुम ग्रान मीनावालो प्रोग्राम दलल में गुल सरस्तासो पर खिदमत के हाजिर यम कदरमंदो नन چې تاسو ته په دې پروګرام کې زکم ګل سره مخامخ ول غواړم د دې تعارف به داسې وکم چې د دې تعلق د سواد تسبیح سره دی او دی یو مشهور کلام ویلې دی ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور ته راځي امید ده چې تاسو به ښه پوه شوي چې دا چا لیکلی دی او د کوم ځای سره تعلق لري نو جی بالکل تاسو صحیح پوه شوئ محمد ګل منصور صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ګل صاحب دا راته ووایئ تاسو د شعر او شاعري چې تاسو کله نه شروع کړي دا تاسو د کوم وخت نه شروع کړي د ټول نه مخکې خو ستاسو ډېره مننه کوم بلا تکلیف یې وکړو زمونږ دغه جونګړې ته راغلی او شعر او شاعري خو زه د 98 نه چې کوم دی نو شوق لرم او د دې وخته پورې لګي نو دې وخت پورې تاسو چې کوم دا کلام ویلی دی نو دې څه مجموعې ولیکلي دي کتاب شکل زما 3 کتاب دي څلور چې یو تند او ساس کې دی د وړوکوالي کتاب دی بیا مونږ دواړه لیونیو دی دغه هم دی دغه هم د وړوکوالي کتاب وته چې په 2015 شپږم کې چاپ شو بیا دی اوس بنګړي چاله واخلم او د هغې نه پس زما یو کتاب دی زما د لرې وطن یاره هغه د مسافرو شاعرانو په یو مشترکه کتاب دی خو ما په هر شاعر باندې د هغو ژوند جواک مې راغستی دی د هغوی په فن باندې مې څه نه څه خبرې تر خپل علم کړي دي او د هغو مختلف کلامونه مې ترې راغستي دي او بیا زما آخري کتاب اوس چې کوم چاپ شوی دی نو ته د غوږونو واهلی مه خرڅه او یو بل کتاب هم زما اوس تیار دی چې لا نامه مې ول نه ده منتخب کړی خو کیدای شي چې داسې شي چې کافر جانان او نو دغه کیدای شي دغه نوم شي خو بهرحال نوم مې ولله فاینل کړی نه دی اخري کړی نه دی دا راته وایي منصور صاحب چې تاسو به زمونږ د قدرمندو ته نن کوم یو کلام پیش کوئ خپل طرف نه کلام خو ورته زه یو نوی شعر به درته ویم چې کافر حسن د کافرې په قسمتو کافر حسن د کافرې په قسمتو خو ما د دواړو سره کړی محبتو د ژوندون په آخري سلګۍ ووې د ژوندون په آخري سلګۍ ووې زما تا ته او ستا ما ته ضرورت و کفریا الفاظ د خولې نه مې وتلي کفریا الفاظ د خولې نه مې وتلي د جانان جدایي سوه خو قیامت و د مور غږ او د یار غېږې په نصیب وه د مور غږ او د یار غېږې په نصیب وه دې سړي ته دا دنیا ځکه جنت و او زه د ځان رقیب په خپله باندې هم ما اکثر کړی خپل ځان ته نصیحت و غوږ یې تاو که د منصور او بیا یې ووې غوږ یې تاو که د منصور او بیا یې ووې ما ته ستا په سر چا کړی شکایت و ډېر ښه زبردست دا راته ووایي چې تاسو په خپله موسیقۍ سره تعلق لرئ که نه صرف لیکلو پورې محدود یې په خپله زما شوق چې کوم و زیات تر د موسیقۍ سره ډېر زیات زما شوق دی اوس هم د وړوکوال نه هم چې کله ما شاعري شروع کوله نو هم زما د هغې سره سره د موسیقۍ ډېر زیات خواهش و چې زه هارمونیم یې زده کړم او لکه زه په خپل اواز باندې څه ووایم نو هغه ارمان هم پوره شو ما په خپل اواز باندې بلا ټریکونه ریکارډ کړو اوس هم کوم موسیقي او اوس هم د شاهد استاد نه بلا زده کړه کوم لګیا یم کړې ده ما خفه نخرو کړې ده ما ملنګې د ملنګانو د کوڅو کړې ده یا زه چې ناروغه شم نو ما د کوره مه وباسئ هغې واده په ځل کدل کې د راتلو کړې ده او په آخرت کې به ټول خلک مونږ ته ګوته نسي وایي به دوی زندګي ټوله په دو کړې ده هغه دراغله
هغه دراغله دا د لاړه دا د تیره وشوه هغه دراغله دا د لاړه دا د خاورې وشوه د ژوند قصه چا هوښیار څومره په لنډو کړې ده او ماو جانان ماو جانان څومره په ځای باندې پوښتو ماته کړه ماو جانان څومره په ځای باندې پوښتو کړې ده اوسه پورې تاسو چې کم ټریکونه ریکارډ کړي دي نو دې کې کم کم داسې مشهور دي زما ذاتي اواز باندې خو چې کم دی نو لکه ما وله دا م ویلی چې په ټول وطن دې دیدن سلوي شو چې بیا له هغې نه پس هغه زما خوږ ورور کرن خان هم وي ایاز هم وي اقبال یوسفزي هم وي غالبا ګل نواز هم او داسې بلا خلکو بیا ویلي نو داسې پکې بلا مشهور شو خو هغه هیټ چې وایي حال یې ول سره هغه نشته پکې لکه چې ما په ډېره کمزوري موسیقۍ کې کړي دي اکثر وخت راله دومره اجازت نه دی راکړی نو اوس مې یو کلام ویلی هغه هم نیغ په نیغه صرف هارمونیم دی او داسې ټیمپو ده د هر چا سترګو به دې خپل خپل جوابونه غوښته زه به یې غېږ کړم چې مور به مې خیرونه غوښته نو دغه کلام اوس ریکارډ شوی نو اوس ډېر ښه روان دی ما ته خلک ډېر زیات ښه ریسپانس راکوي ښه نو دا منصور صاحب چې مونږ د قدرمنو ته به ترانوم کې به څه راته واورئ دې وخت کې ترنم کې خو ورته دا ویم زما اوس یو کلام ریکارډ شو د صدیق افریدي په اواز باندې هغه څه داسې غونته کې زما بلا خوښ شو چې ستا کافر حسن د کافره مسلمان جوړوي ستا کافر حسن د کافره مسلمان جوړوي هغه به څوک وي چې لتا نه با جانان جوړوي هغه به څوک وي چې لتا نه با جانان جوړوي یا د پښتنې پیغلو په دې بې وسۍ څه ووایې د پښتنو پیغلو په دې بې وسۍ څه ووایې چې جاړي یو پسې یو بل د پاره ځان جوړوي هغه به څوک وي چې له تا نه به جانان جوړوي جړا جړا کې په خندا شي هی د مینې زورا هغه د اوښکو نه د شین اسمان باران جوړوي هلته شوه پورته جنازه د هغې خاورو لځي زرګر لګیا دی ورله دلته کې پیزوان جوړوي نو د هغې پیغلې د مرضۍ پوښتنه چا ونه کړه او څو مشران ناست دي په خپلو کې پیزان جوړوي هغه به څوک وي چې له تا نه به جانان جوړوي نو زه خو باسې په کوڅه دا غوتلم راتلم زه خو باسې په کوڅه دا غوتلم راتلم زه څه خبر هم چې منصور بد ایمان جوړوي هغه به څوک وي چې له تا نه به جانان جوړوي بخښنه غواړم زه ټیک نه یم هغه نو اواز مې هغه ډېر ښه دا بس ډېر ښکلی کلام دی ویلی ماشاءالله ماشاءالله منصور صاحب ستاسو به مونږ ډېره شکریه ادا کړو چې تاسو مونږ ته په دې شارټ ټایم او په دې وخت سره دا کم وخت چې دی یعنې د شپې تقریبا 11 بجې دي او تاسو مونږ ته دا ټایم راکړو نو تاسو ډېره ډېره مننه ستاسو ډېره مننه کوم الله مو ښه ساته چې د شپې تاسو دومره تکلیف او مینه بس دغه مینه ده زه خو هر سړي ته چې په ژوند کې ژوند ډېر نیمګړی دی په دې 4-5 کاله کې زما داسې ملګري مړه شو چې هغه د مرګ نه و خو بیا هم نو زما خو دغه خواهش دی چې لکه هم دغه شان ملګري د یو بل سره میلاو شي د یو بل خواله لاړ شي د یو بل سره خبرې وکړي نو د هغوی ژوند هم ښه تېرېږي نو مطلب چې ژوند سړي د انتقام وانهلي سړی د ژوند هم څه خوند واخلي او نو ډېره مننه کوم ستاسو د ټولو مننه جې قدرمنو تاسو د محمد ګل منصور صاحب خبرې واورېدلې او د دې شاعري او کلام هم تاسو واورېدو
قدرمنو دغه پروګرام د للمې ګل چې ما کوم شروع کړی دی دا صرف ستاسو لپاره شروع کړی دی او موږ به هم دغسې یو ګل ګورو چې کوم ځای کې ګل راټوکېدلی موږ به هغه ګل ته ځان رسو او د هغې انټرویو به کوو. زه به درته صرف د انټرویو په اخره کې دومره چې موږ د خپلې علاقې د چرات د سیمې نه سوات سیمې ته دا کابل او بیا کابل نه مخکې یو بل یو کلی دی هغې سره د دې تعلق او دلته رالو دا وخت د شپې 11 بجې د موږ راورسېدو. خصوصا د دې سپیشل فرمایش شوی و د دې د انټرویو ریکارډ کولو نو مونږ راغلو او دغه انټرویو مونږ د ریکارډ کړه او د دې ډېره مننه کوو چې مونږ ته په ډېر اخلاص سره دې میلاو شو او په دغه وخت سره مونږ دغه ټایم راکړو ستاسو د مخکې د وړاندې خبرې او کلام پیش کو نو ډېره مننه. انشاءالله دغسې پروګرام به مونږ مخکې بځو خو ستاسو به مونږ سره چې کوم تاسو نه مونږ کومه توقع وي د لایکس او کامنټس وږي نه یو خو چونکې د کم پروګرام چې ستاینه وشي نو هغه سړی کوشش کوي چې دا پروګرام مونږ مخ په وړاندې بوځو نو چې بالکل ستاسو د رای به مونږ منتظر یو. تاسو په دې پروګرام باندې خپل رای ضرور ولګئ چې آیا دا پروګرام تاسو څومره خوښیږي او دا مخکې مونږ څومره پورې بوځو نو انشاءالله دې نه علاوه به نور داسې چې کوم ځای کې مونږ ته ښه شاعران میلاویږي هغې ته به هم ځان رسو د خپل د خټکې سیمې چې کوم د هغه شاعرانو ته به مونږ ځان رسو نو تر دې ته به پر دومره اوس ما له راکړه اجازه ده د الله پامه.